سلامونه هیوادوالو، وخت مو بخیر. خدای دې وکړي ښه اوسئ. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې سبا په نړیوال جام کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو او د انګلستان د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ نیمه پایلوبه یا سیمي فاینل دی. نو په خدای پاک دې وکړي چې افغانستان دغه لوبه وګټي او فاینل ته لاره پیدا کړي او دغه نړیوال جام د افغانستان په برخه شي. نو په همدې تړاو باندې دلته زموږ استادو په اروپا کې یو افغان رور چې دلته خپل کاروبار لري او بزنس کوي، جاوید ملاخیل صاحب، هغه غواړي د دې ځوانانو تشویق لپاره او د خپل لوبډلې تشویق لپاره هم د سبا د لوبې لپاره او که چېرته فاینل ته ووځو د فاینل لپاره غواړي ځینې انعامات اعلان کړي. نو د هماغې په اساس باندې خپله به د ملاخیل صاحب نه واورو چې دوی څه اعلان کړي د لوبډلې لپاره. نو ملاخیل صاحب مهرباني، د لوبډلې د لپاره تاسو څه غواړئ چې اعلان کړي د تشویق لپاره؟ مننه یوسف صاحب. سلامونه او احترامات ټولو هیوادوالو ته. بعد د سلامونو نه ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم چې زموږ اتلان په سیمی فاینل کې دي او امید لرم چې سیمی فاینل هم وګټو او فاینل هم وګټو. زما د خوا نه چې کوم اعلان دی دا د دوی د تشویق دپاره دی. زه غواړم داسې یو اعلان وکړم که کوم لوبغاړي سلیزه ووهله هغه ته 15,000 یورو انعام دی، که چا 15 وکټې واخیستې د هغې دپاره هم 15,000 یورو انعام دی. دا په سیمی فاینل کې که چېرې په فاینل کې سلیزه ووهله هغې ته هم 15,000 یورو انعام دی او که 15 وکټې واخیستې بیا هم ورته 15,000 یورو انعام دی. او که چېرې موږ دا جام وګټلو نو په هغې کې به بیا زه 20,000 یورو ټول ټیم ته انعام ورکوم. نو الله دې وکړي چې موږ فاینل وګټو. موږ پوهېږو اتلانو چې تاسو یې ګټلی شئ. ښې چارې. مننه.